مونږ په وجه مونږ زور لګولې دی محنت هم کړی دی جګړې مو کړې دي او تاسو راپسې ټول په چا ولاړ وې در ګړی روډ پې مونږ منظور کړی د ګړی د نیر نه تر دې به راځي ده او کار پې شروع دی تاسو لیدلی دي مخکې ورځ وي چاته په دې جلسه کې ویلي تاسو ویډیو کتې شئ چې بهي د دې دا لار ویما کړې ده نو په هغې خو ښکاره بورډونه لګېدلي ښکاره ټیکهدارانو بهي مونږ ټیکهدار ته ووایي چې ټیکهدار صاحب دا لاره تا سره پکې نشته دا پولونه پکې نشته په ټینډر کې خو ګورې په خدای یقین کې دا پې مونږ ډېر زیات په زور په جګړو په محنت ټیکهدار هم دومره نر سړی و چې مونږ ته وي چې بهي ستاسو د محنت ته ګورو ستاسو د مینې ته ګورو دې کلي سره نو هغه دا قسم وخوړوي چې زه به هغه خپله ګټه نیمه کړمه د جومات دا لارې ته ګورې وکړه د الیکشن نه مخکې به دا لسته لارې کوڅې نور هم شوې وي خو هم دې ملګرو اعتراضونه وکړه چې نن هوټلو ته ولاړ دي دې ویډیوګانې جوړې کړې ولته عتیب خان ته وایي چې بهي به دې خو ډېر غلط روان دی او ډېرې غلطې لارې کوي ما ورکړې و هغه ټایم کې د محل ادبګور روډ هغه تاسو نن ولیده چې هغه 4 ورځې مخکې یو هفته مخکې تقریبا د هغې منظوري راغلې ده تر رینګ روډه پورې مونږ که یو پارټۍ سره تعلق ساتو یا د هغه سره تعلق ساتو نو زمونږ دا د خپل کلي سره واده ده چې بهي مونږ چې ودرېږو دا منډه کوو په حکم د خدای نو مونږ صرف د خپل کلي مفاد ګورو چې دې کلي نه ترې سره وړل هم دي صرف دا خو نه ده چې مونږ دې تش پاس شو زه به هر چم ته جومات ته ځمه او ورته به ووایم چې راشئ دا مشوره کړو داسې به ورته فنډ ښیم چې را دومره فنډ دی په دې چمونو یې تقسیم کړې اوس او ښایسته ښایسته مشران او ځوانان راله راکړې چې بهي چې یو چم له دوره فنډ شه ښه په مشوره به کار کوو انشاءالله د سلام نه بعد زه ستاسو د ټولو د انورداد کاکا دي اکرام کاکا دي د دې نورو ښکلو مشرانو کشرانو همزولو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو ماله دومره ډیر عزت راکړو او ماله مو ټیم راکړو چې بهي زما دپاره مو دا دومره ښکلی انتظام کړی دی ستاسو ډیره شکریا د شکریا نه بعد تاسو ته پته ده چې په هر کلي کې دا بلدیاتي انتخابات شروع شوي دي د هر کلي نه کسان ولاړ دي زمونږ په ډیری کې VC1 کې مونږ 8 کسان ولاړ یو ټول ووټونو دپاره ګرځي ځای په ځای مهمونه او جلوسونه چلیږي خو تاسو ولیدل ټایم په ټایم باندې تاسو ته دا هر څه ښکاره دي چې بهي دلته کې مخکې ممبران ناظمان چیرمنان ټول تیر شوي دي خو په هغه دورونو ته که تاسو خیال وکړو نو دې لسته کاله کې تاسو سوچ وکړئ هیڅ کار نه دی شوی چې په هر طرف یې وګورئ نو بس منتخب خو شو ټوله خو که چا نه چا څه کار توقع ساتلي او نه یې څه کولی شو او نه څه کوي او نه راغلی دي تاسو لیدلی دي چې په مخکې دورونو کې که چا د چا نه لږ غونته دغه راغستی هم دی نو په مخکې دورونو کې که تاسو وکته نه شي چاته به یې لار کولی نو هغه خښتې هم کور ته چلولي دي دا ستاسو دړوان دي شوي دي تاسو ته وپته چې چا به یو لار پخولی نو هغه خښتې به هم کور ته نیمې به ټیکهدار وړی نیمې به هغه وړی د هغې نه بعد تاسو کتلی دي چې بهي که په کارونو باندې نو تاسو کتی شئ چې زه نه ممبر یم نه څه ناظم یم خو مونږ اتحاد وکړو PTI سره راغلیو دا یو کال دوه مو شو مونږ راغلو په یو مقصد باندې بهي خپل کلي ته مو وکتل نظر هم واچو چې دلته کې خو هېڅ کار نشته ډېر په شا مونږ روان یو د نورو کلو په نسبت نو مونږ په دې مقصد راووتو چې بهي د دې غلو خاتمه وکړو او د خپل کلي له څه مفاد راوړو چې د دې کلي څه خیر ښېګړه څه روډونه څه په ترقۍ روان تاسو که وکتل مونږ چې کله نه قدم یخې دی نو په حکم د خدای او په فضل د الله ستاسو په امداد سره
مونږ د خپل کلي لا کم سے کم 15-14 کروڑ روپے فند کارونو په شکل کې راوړی دی تاسو دا کتی شئ هغه ټیم VC1 VC2 دا خبره نه هغه ټیم ټول UCU یونین کونسل ټوټلو مونږ تاسو ته شروع واچوم نو تاسو وګورئ په بوټ سیری کې مونږ د 3 کروڑو روډ منظور کړی دی چې هغه اختتام ته رسېدل هم دی شوی دی بوټ سیری کې دا هغې نه بعد په باغچه کې چې وګورئ د باغچې سټام نه والی تر کنډو پورې روډ 3 سی روډ هغه مکمل شوی دی یو حصه پاتې دی هغه هم د 3 کروڑو پراجیکټ دی هغه هم مونږ راوړی دی ډېر باغچې ډېری لا تاسو د هغې نه پس وګورئ په باغچه کې شمال خان کاکا کورونو سره یو سکول دی چې هغه بالکل د ویښ نه والی تر سره پورې مونږ نوی کو هغه په دې دور کې وشو او نه ممبرانو نه کونسلرانو چې مونږ وکړو بیا د هغې نه بعد تاسو چې وګورئ په ډیرې کلي کې په ډیرې کې نظر واچوئ د کنکریټو لارې مونږ کم سے کم د 3 کروڑ روپو پراجیکټ مونږ د کنکریټو لارې وکړو داسې که تاسو وګورئ په مدرسې لار شوه د محمد سید کاکاری جاوید ممبر دی د هغې طرف لارې وګورئ داسې که تاسو ورته ګورئ نو مونږ پاکو خیلو کې جنازګاه منظوره کړې ده چې دیان لالا دی وله ځای ورکړی دی او د هغې دپاره 60 لاک روپۍ منظوري شوي دي بیا که تاسو وکتل نو د دیرې روډ دی دا هم د 2 کروڑ 65 لاک روپو پراجیکټ دا دی نو د دیرې روډ 1.5 کیلومیټر روډ دی تقریبا او دا ښه په تیزۍ سره ښه ښایسته مکمل شکر دی بیا دیرې سره تاسو وګورئ د باغچې سټاپ نه والی تر دیرې پورې دا د 2 کروڑ سټریټ لایټ پراجیکټ هم مونږ راوړی دی زه یو سوال دا کوم صرف خپلو عوامو ته مې دا اپیل دی چې تاسو وګورئ دا نور ملګري زمونږ ولال دي مونږ چا په سیاسي بد نه وایو خو تاسو وګورئ که په خپل دور کې په مونږ باندې خلک اعتراضونه شروع کړي چې بهی دی څه کړي دي یا دی دا کوي دی هغه کوي زه وایم چې تاسو له درشي تاسو ته صرف یو سوال وکړئ چې زه دې خو دا دوره کارونه راوړم تاسو په دې 10 کاله کې څه کړي دي اخره څوک به راپسې وایي چې بهی دې ځای کې لاره غلطه وکړه پلاني ځای کې دا وکړو ټیک ته زمونږ منو چې زه غلطۍ انسان د کېږي به خو خبره دا ده ما ته خود هم دې په 10 کاله کې وښیي چې دې کړي څه دي مونږ خو بیا هم سره وړي دي نه ناظمانو نه ممبرانو د 14-15 کروڑ روپو دغه مو د خپل کلي له راوړه بل خبره دا ده چې مونږ تاسو ته اپیل کوو چې مونږ ته اوس هم د 5 کروڑو منظوري داسې ولاړه د عاطف خان بار بار وایي چې بهی ځمکه دلته بیه خرید وګورئ پیسې به حکومت ورکړي د ځمکې په خرید پیلو چې د ماشومانو له ګراونډ نه په هغه ګراونډ هم د وجرې به زموږ شی روان دی او 3 سې رسېدلی دی انشاءالله هغه ګراونډ هم هم کېږي انشاءالله بل جنازګاه مونږ ته یادي عاطف خان وایي چې بهی زه به ګورې بیا تاسو په جلسو کې شرمو په دې کلي کې به وایم جنازګاه لرې څوک ځای راکړي په پیسو به یې تېلي هغه مالک له به د هغې پیسې ورکوي او دې کلي له به یو مفت جنازګاه جوړوي بل خبره دا ده چې تاسو ته پته ده چې هغلته مونږ جنازګاه له پیسې منظوري کړي دي دې خوا دا تاسو وګورئ دا ګړی روډ چې کوم راغلی دی باغچې ډېری ته راوتی دی نو دام زمونږ په دور کې دام مونږ عاطف خان ته ډېر مینت او جړا پر یاد کړو چې بهی زمونږ باغچې ډېری کلي ته متبادل داسې یو څو لارې دي چې که یو پل یا یو سیز خراب شي نو بیا بله متبادل لار نشته دایم تاسو وګورئ نو هم زما په دور کې چې مونږ کل نه راغلي یو نو زمونږ په وجه مونږ زور لګولی دی محنت هم کړی دی جګړې مو کړي دي او تاسو راپسې ټول په چا ولاړ وی در ګړی روډ پې مونږ منظور کړی د ګړی د نیر نه تر دې به راځي ده او کار پې شروع دی تاسو لیدلی دي بل د دې نه بعد تاسو وګورئ چې په نورو جامو کې زمونږ دا نور ملګري دا محکمه د صوابۍ ډسټرکټ نه د ګړۍ نه دا محکمه ځایونو نه خلک راولي بهی یا بله ورځې جلسه کې ویلي دي د ګړۍ ملګرو هغه ورته وایي چې بهی که ده دله کار ونه کړو نو زه به یې دله کوم نو اوس به زمونږ دا کلي زمونږ دا خلک به اوس مونږ بیا د ګړۍ خلکو ته پسې ځو هلته به ځو کار به غواړو بل ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې بهی دلته زمونږ داسې یو څو کسان دي چې هغه د ووټ په شکل راګډ شوي دي چې ځان له ووټ غواړي نو موږ تاسو ته ویلو چې دا ډرامې به د اخره کې شروع کېږي چا ته وایي چې بهی یو 10 ټرالی یا 15 ټرالی روړه راته اړوم
خو ووټ راله راکه چاته وایي به شګره تاړو ما دا مونږ منظوره کړې ده مخکې ورځ وي چاته په دې جلسه کې ویلي تاسو ویډیو کتلی شئ چې به د دې ادارو ایما کړې ده نو په هغې خو ښکاره بورډونه لګېدلي ښکاره ټیکهدارانو بل تاسو ته کو یاد شي دې ځای کې خدای شته د روغسله وایو به دا ټول ناست یا تاسو زه راته یو څیز په ډاګه کومه چې د تیرې دا لار کله کېده برابرېدو کې وه دلته زمونږ سپین ګیرو مشرانو مونږ ته دا ووایي چې به مونږ د خپل جومات ته ځو راځو په دې لاره باندې شپه یې ماسخوتن مونځي سهار مونځي دا لاره لږه ترپړې شوې وه خرابه وه ټکرې پې والي به یې مونږ ټیکهدار ته ووایي چې ټیکهدار صاحب دا لاره تا سره پکې نشته دا پولونه پکې نشته په ټینډر کې خو ګورې په خدای یقین کې دا پې مونږ ډېر زیات په زور په جګړو په محنت ټیکهدار هم دومره نر سړی و چې مونږ ته وي چې به ستاسو د محنت ته ګورو ستاسو د مینې ته ګورو دې کلي سره نو هغه دا قسم وخوړوي چې زه به هغه خپله ګټه نیمه کومه د جومات دا لارې ته ګورې وکړه نو وروڼو تاسو ته مې دا سوال دی چې تاسو د چا پر وړو په شګو په دې اخري ټایم کې دوکه نه شئ ګورئ تاسو مونږ ولې مخکې راځو دلته د روزي خان کاکاري په جومات کې ورته وایي د جمعې مونځ ټول وکړو چې به یې مونږ قرآن کوو دي چې راڅه خبرې کوي دي دا ویډیوګانې ورکړې وي د الیکشن نه مخکې به دا لسته لارې کوڅې نور هم شوې وي خو هم دې ملګرو اعتراضونه وکړه چې نن هوټلو ته ولاړ دي دې ویډیوګانې جوړې کړې هلته عتیب خان ته وایي چې به یې بس دې خو ډېر غلط روان دی او ډېرې غلطې لارې کوي ما ورکړې وه هغه ټایم کې د محله د ګور روډ هغه تاسو نن ولیده چې هغه 4 ورځې مخکې یو هفته مخکې تقریبا د هغې منظوري راغلې ده تر رینګ روډه پورې بل داسې مونږ ورکړې وه د عثمان زو یو لار ده چې په ډېرکۍ باندې وتې د رینګ روډ ته د هغې ټینډر هم شوی دی د مدرسې د هغې هم شوی دی هغه نیمګړی چې پاتې شوی دی دې جګړې جوړې کړې د مدرسې د هغې چم دی خلکو ته پته راغي راوتي مو په هغه ورځ باندې چې راتب خان سیکټران راغلي وو انشاءالله منظورۍ به نور هم ډېرې کېږي دا نه چې دا داسې دي مونږ که یو پارټۍ سره تعلق ساتو یا د هغه سره تعلق ساتو نو زمونږ دا د خپل کلي سره واده ده چې به یې مونږ چې ودرېږو دا منډه کوو په حکم د خدای نو مونږ صرف د خپل کلي مفاد ګورو چې دې کلي نه ترې سره وړل هم دي صرف دا خو نه ده چې مونږ دې تش پاس شو زه تاسو ته بار بار دا خواست کوم چې به یې د دې نورو غلو په دغه دوکه نه شئ تاسو دې مخکې ډېر لیدلي دي ډېر هم کتلي دي چې هر څه راغلي دي خو د دې کارونه مونږ هېڅ ونه لیدل چې څه یې کړي دي بل خبره دا ده چې زه تاسو ته یو خواست کوم به یې د زیارت پر سبا نه بله ورځ 9:30 بجې زما په حجره کې دلته به یې عطیف خان ټلیفون وکړو وایي زه به درځمه هغه څه د سپېلا د ګورم دا لار دا یې جدا منظوره کړی د ګړی نه والي تر سپېلا پورې روډ منظور کړی دی د هغې زه تاسو ته لیکل هر څه قانوني خولی شم چې د هغې منظوري هم شوې ده دا دبګرو د روډ هم منظوري شوې ده دا کوخیل هم پکې ده دې کې دا ټولې منظورې دي بل خبره دا د هغه وایي چې زه درځم زه به یې د خلکو سره میلاویږم تاسو ته ما ووایي د جنازګاه د څیزونو تاسو ټولو ته زما خواست دی ما ورته ووایي چې به یې دا لارې خو له ما اډوانس هم ورکړي دي دا کوخیلو د عثمانزو د مدرسې داسې د سکول دا مین لاره ده دا دې مونږ ټینډر کړو خو تاسو ته پته ده چې کله مونږ د عبدالفاروق لالا دي ټینګۍ سره دا لاره اختتام ته رسوله نو داسې ملګرو چې هغوی پکې روره غویمې او لانجې شروع کړي نو هلته کې تیارې لارې په عثمانزو کې هم څه ودرېدې او څه دلته هم ودرولې د هغې د لاسه دا ټول هر څه پاتې شوي دي ټیکهداره چې زه ویرېد چې به یې داسې زما پیسې به بندي بیا به زه ډېر ټایم کړی که مرګه چې د دې دا پیساني خپلو کې وچي نو وایي به بیا به کار شروع کړم نو زه تاسو ته دا خواست کوم چې د زیارت پر زما تاسو ټولو ته دا اپیل دی چې زما حجرې ته عطیف خان به 9:30 بجې راځي چې تاسو ټول 9 بجې حاضر یې دا خبرې به ورسره ستاسو د وړاندې کېږي او چې تاسو ټول وویني چې چې دلته دا کارونه جولې ټیک کړي دي چې تاسو ټول یې ورته ووایئ د دې په 10 عمره پنډونه به راځي انشاءالله بل تاسو ته زما دا خواست دی چې دلته کې وخت مونږ سره لنډ دی اصل کې جلسې پسې جلسه را روانه ده خو مونږ دا سوچ کړی دی چې د الیکشن لا د اخرې ورځ دوله به مونږ دا خپل هر څیز برابرو چې به یې دا مینجمنټ هر څیز ښه صحیح وشي نو مونږ ته منډې ترړې ډېرې دي نو اوس زمونږ یو بل ملګري سبا لپاره پروګرام کو د فرید خان کاکا زوی دی نیم باچا دي هغې پرون سبا له کو
خو مونږ ورته ووایو چې یاره سبا له جلسه یا غټ پروګرام جوړیږي چونکې مونږ به دا ویناګانې کو دغه به کو عطیف خان به راځي نو تاسو کوشش وکړئ چې د چیو دا پروګرام به مونږ یو غټ میټینګ شکل اختیار ورکو نو تاسو به ټول ما سره دلته نه انشاءالله په تړه د نیم باچا ریځې ته د مازدیګر مونځ پسې لاړ شئ یو پیاله چای بس کو یو څو خبرې به هلته په ناسته وشي چې هغې مونږ باندې مکمل یقین دی چې مونږ وي ټول تاسو سره یو او انشاءالله زه تاسو له دا یقین در کوم په حکم د خدای زما د پاک رب قسمي چې دا ټوله دنیا پیدا کړې ده چې زه به چرې د خپل کلي پیسو ته یا څه ته چرې مړخه نه کړم او دا درته یقیني وم چې دا کارونه به زه داسې چلوم انشاءالله چې څنګه نن ماله روزانه دا خلک داسې راټولېږي که نه نو داسې مجمع به راټولوم او راټولوم خو پرېږده زه به هر چم ته جومات ته ځمه او ورته به وایم چې راشئ دا مشوره کړو داسې به ورته فنډ ښیم چې را دوره فنډ دی په دې چمونو یې تقسیم کړې اوس او ښایسته مشران او ځوانان راله راکړې چې به یې چې یو چم له دوره فنډ شه ښه په مشوره به کار کوو انشاءالله او زه به تاسو چرې خفه نه کړم چرې به خفګان انشاءالله جوړ نه شي ځکه زما د کلي ښکلي مشران یې کشران یې همزولي یې تاسو په ما باندې یقین کړی دی او زه به ستاسو د غیرت ته زما سلام دی او انشاءالله چې زه دې ګڼې ګوڼې یور سیز ته ګورم نو ما ته پته دی چې انشاءالله په حکم د خدای دا ګټه خدای پاک موږ له راوستی دی انشاءالله او چې تاسو راپسې داسې ملاتړ یې نو انشاءالله د دې غلو خاتمه ډېره نږدې ده چې دوی به ختم شي په 19 تاریخ